د چین اووم نړیوال وارداتي نندارتون د 2024 کال د نومبر په 15 نیټه په شانګهای ښار کې پرانیستل شو چې د همدې میاشتې تر 10 نیټې پورې به دوام ولري. په دغه نندارتون کې د تیرو څو دورو راهیسې افغان جلغوزي نندارې او پلور ته وړاندې کیږي چې د چیني نندارچیانو او مشتریانو پاملرنه یې راجلب کړې ده. ځینو افغان او چینی سوداګرو سږنی نندارتون ته هم د افغانستان جلغوزي ډول وچه میوه او نور توکي راوړي دي. زه اوس په شانګهای ښار کې د چین په نړیوال وارداتي نندارتون کې یم. زما تر شا د افغانستان د تولیداتو د ښودلو ساحه ده او د افغانستان جلغوزي په دې شکل باندې چینایي مشتریانو ته وړاندې کوي. افغان جلغوزي د چینی مشتریانو ډېر خوښیږي، خو چینایانو په خوا د دغه جلغوزي د تولید ځای په اړه دومره معلومات نه درلودل.因为在国内别人都叫巴西松子，你知道吧？结果不是巴西那个国家的，是巴基斯坦西部。但是巴基斯坦西部的那个新都库什山脉，大部分在阿富汗的境内，所以等于说是张冠李戴了，你知道吧？蛮好吃的，老大的。جلغوزي د افغانستان په کوم ځای کې تولیدېږي، څنګه پروسس او چین ته لیږدول کیږي، په اړه یې افغانستان کې زموږ همکار معلومات راکوي. دا د خوست ولایت یو مرکزی سیمه ده. په دې سیمه کې دلته افغان تجاران د دې ترڅنګ چینایي تجاران هم شته دي. د هغوی یو کمپ ده. په دې کې تاسو د غټو ډیری ګورئ چې دلته پراته دي او خلک پکې په کار بوخت دي. دا چې دوی په ډانګو یا په ځینو غټو لرګیو ټکوي، د دې څخه جلغوزي راوباسي، نو په دې کاروبار بوخت دي. لومړی پیل کې ورځو موږ د دې خلکو چې دلته په کار بوخت دي څو تنو سره مرکې کوو. راسره اوسئ. څومره وخت کېږي دغه کاروبار کوي؟ یاره 15 کاله څه کېږي چې دغه غټې دې سره کوي وایي یې سره څنې یې دا خورین د سره لګیا یې. دغه د سیزن په اړه معلومات راکړه چې دا څه وخت مثلا د غره نه راوړي، بیا دغه نه وروسته چې دلته راوړل شي کومې مرحلې لري. د دې په اړه موږ ته لږ داسې معلومات راکړه چې زموږ دغه لیدونکي هم پوه شي چې مثلا کوم وخت یې د غره نه د راوړلو وي، په هغه کې بیا تاسو څه کوئ، یا مثلا هلته یې راشکوئ یا که کوم بل مصرف یې درته پکې پیدا کېږي. دا جریان لږ راسره شریک کړه. دغه خو چې منع شي منع که نه، اول منع چې شي غره د جوړه لا او ګاډ نه ویله په دا ځای کې غټې تر دا هغه شي پخې شي ته دا سره ووایې چې دا پلونکۍ ورځې ده او ته په ورځې ده دویم په ورځ ده دریم په ورځ به دا غټه ګډېږي. بس تر دا په مخ ور د مو لوړ شي غټه روش کوي، تر دا بیا لاس 15 ورځې یې پټې کړي، دا شوربوکه پې وچوي، دا شای پې وچوي که نه، دا بیا د غټه هغه شي پټه شي، بیا بیدیا ته روبسي ګرم شي، چې بیدیا یې روبسي د دوی خپله ښکارې شي. هغه دا وینې د هغه ګوتې چې دی وایي دا کله ولا دغه هغه په وښېږي دا ته ورسته رښتیا وایي. دا د خبر صحیح ده. زه به لږ تجربه وکړم چې دا څنګه کار ده. او دا تا لرګی به زه اینس کبالات دیگه دا اس ور داره ډایرکټ کبالات شي. درنو کتونکو، کاکا اختر ماته د غوټو ټکولو او د دې نه د جلغوزیو راایستلو طریقه راوښودله، خو واقعا دا هم ډېر داسې اسانه کار نه ده چې مثلا هر څوک په اول دفعه باندې راشي یا نوی کارګر. هغه دپاره به لږ سخته په دې وي چې د دې یو څه طریقې دي چې هم جلغوزی پکې خراب نه شي او د دې ترڅنګ هم ټول ترې راتوی شي. اختر محمد چې د جلغوزیو په کاروبار کې شاوخوا 50 کلنه تجربه درلوده، تاسو یې خبرې واورېدې. په دې برخه کې د افغان سوداګر داود زدران چې کلونه کېږي د جلغوزیو پیر او پلور کوي مرکه کوم. دغه د غټ مسلک د آب کور دی. دغه ساحه کې موږ ګورو ډېرې غوټې لیدل کېږي. په څونه تعداد کې تاسو ته به معلومات کېږي چې دا په دانو حساب ده یا مثلا د دې ډیري حساب تاسو ته معلوم ده په څونه تعداد کې؟ دې ته وروره بالکل د صحیح دی چې دانې حساب شته او د غرونو حساب شته، غرونه اخیستی کېږي، او بل چې جلغوزي وسنله شي دغه حساب شته. عین په 3 رقمه خرڅېږي. دغه دا تاسو په کوم ډول اخیستی دي؟ دغه میږ په داسې اخیستی دي چې دا مختلف رټینه دي، عین د 80 نه تر 100 پورې غټه راونه ده. په پوه شوې یوه غټه داسې خسته کېږي.
په دې کې تاسو سره چینی سوداګر هم شریک دي او که نه تاسو په هغې باندې خرڅ کوئ؟ دا میږ په د چینایینو نه خرڅه کړي دوی ته ما اخیستي دي دا غټې ټولې. دا لومړی ځل ده چې دلته مثلا تاسو د بهرنیو باندې دغه غوټې پلوري یا جلغوزي پلوري که مخکې تر دې نورو کلونو کې ځینې کسان راغلي دي؟ نه مخکې نه دي راغلي. مخکې به یې د هغې افغانیونو سوداګر ورته وخوستی په دوی به یې خرڅولی. په پوه شوې دوی ته ګټه دو دوی ته دا ګټه دو چې دی نه مول یلته وخلي او د هغه دوالو بند شو یو خو به افغاني ګټه کړه سوداګر بیا به چینایي ته ورکول دوی ته به مول ډېر جګ ته وموده. یس دا ګټه ډېره ګټه د غریبه خلکو دې پوره شوه. چینایي ماکس چې په خوست او کابل کې د جلغوزیو د 2 کارخونو مسؤل دی هغه وایي په دواړو کارخونو کې ورسره ټول ټال 140 افغان کارکوونکي په کار بوخت دي. نوموړی وایي افغان جلغوزي ډېر خوندور او د روغتیا لپاره ګټې لري نو ځکه د ډیرو چینایانو خوښیږي. The first step we have a 3 years plan. 3 years plan, yes. So we have invested many machines for example, direct machine, clean machine, and the dry machine, and the picking machine. We maybe next year we will invest more machine. دا په کابل کې د مکس د جلغوزیو پروسس کارخونه ده. موږ د هغه په ملګرتیا له دغې کارخونې څخه لیدنه کوو. راځئ چې وګورو دلته جلغوزي څنګه پروسس کیږي. درنو کتونکو دا هغه ساحه ده چیرته چې دا د جلغوزیو سایز معلومیږي. یو خواته دغه جلغوزي راځي چې د دې اندازه تر نورو غټه ده یعنې دا تر ټولو غټ سایز دي او ورپسې میډیم سایز کې یا په منځنۍ کچه چې کوم جلغوزي دي هغه د دغه ځای نه راځي. د دغه ماشین لپاره کوم جلغوزي چې هلته زنانه کارګرو کار کړی بوجوی کې اچولي دي هغه دلته راځي بیا د دې ماشین په ذریعه چې دې ته پورته خیږي هلته بیا په برخو باندې ویشل کېږي. جلغوزي په کارخونه کې تر پروسس او بسته‌بندۍ وروسته په ګودام کې زیرمه کېږي او له هغه وروسته یې مسؤلین چین ته د صادرولو لپاره په موټرونو کې باروي او هوایي ډګر ته یې لیږدوي. د افغانستان جلغوزي له 2018 کال راهیسې د مستقیم پرواز په وسیله چین ته لیږدول کیږي. د جلغوزي او هوایي دهلیز د دواړو هیوادونو په تجارتي همکاریو کې مهم پل ګرځېدلی دی. افغان سوداګر محمد جان امینزي 15 ځله د چین وارداتو په نړیوال نندارتون کې ګډون کړی او افغان تولیدات یې پکې په لور او نندارې ته وړاندې کړي دي. دلته موږ ورسره د افغاني جلغوزي چې موږ راوړي دي اوس فعلا دغه موږ 108 ګرامه یو کوټه جوړ کړی دی او دغه موږ په افغانستان کې د پرتله دلته په ډېر ښه بیه خرڅوو او چینایي مشتریان ډېر په ښه بیه باندې اخلي. دا نندارتون یوازینی دغه د چې د دې لارې نه موږ کولی شو چې افغاني تولیدات چینایي بازار او چینایي سوداګرو ته او چینایي مشتریانو ته وړاندې کړو. دا ځل محمد جان له خپل زوی صفي الله سره یو ځای شانګهای ته راغلی او د ده زوی خپل تولیدات را معرفي کړی. او دا یو پیکج دی د په دې کې لکه څوک چې ډېر شیان واخلي لکه موږ به په دې کې ورکوو. اوس موږ دا نندارتون ته وړاندې کړلې او اوس موږ معرفي کوو چې دا د افغانستان جلغوزه ده او چینایان یې ډېر خوښوي او دا یو ښه مارکیټ لري. ګرانو کتونکو دغه جلغوزي له افغانستان څخه په الوتکې کې د چین نړیوال وارداتي نندارتون ته راوړل شوي دي. دغه کوچنی جلغوزي د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره ډېر مهم دی او د چین او افغانستان ترمنځ په تجارتي همکاریو کې ستر اهمیت لري.